الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. د ځمکې په کرې باندې د دجال د کنټرول خبره مونږ ذکر کوله چې د ځمکې په کرې باندې به دجال تسلط لري، قبضه به لري چې ټوله ځمکه باندې په فضا، په معدنیاتو، په حکومتونو، په دې به ټول دجال کنټرول لري. دجال به د خپل خدای کرشمې په داسې طریقې سره ښکاره کوي، تر دې پورې روایاتو کې راغلي چې دجال به مړي را ژوندي کوي. دا نو تر ټولو خطرناک امتحان دی. یو سړي ته به وایي چې زه به ستا مور و پلار یا نیکونه دې ژوندي کړمه، ته زما خدایي منې که نه منې؟ نو حدیث پاک کې راځي چې هغه سړی به ورته وایي چې او منمه. هغه به راولګېږي، د هغې شیطان ته به حکم وکړي، نو شیطان به د د پلار او د مور شکل اختیار کړي او را به شي، ورته به وایي چې دا موږ ستا مور و پلار یو. نو دومره خطرناک امتحان دی عزتمندو. یو ځوان به په توره باندې ووهي او دجال به د هغې په منځ دوه ټوټې به کړي. دجال به د هغې په منځ کې تیر شي، بیرته راشي او ځوان به بیرته را ژوندی شي او خاندي به. نو دا ډېر خطرناک امتحان دی. بیا به ورته د ځوان ته وایي چې ته زما خدایي منې که نه منې؟ هغه ځوان به ورته وایي چې زه ستا خدایي نه منم، ما ته اوس پته ولګېده صحیح چې ته دجال یې. نو دا ډېر خطرناک امتحان شو عزتمندو چې مړی ژوندي کول. خلک خدای هغه چاته وایي چې مړي ژوندي کوي، نو دجال ته به الله دومره کنټرول ورکړي، دومره قبضه به ورکړي، دومره تسلط به ورکړي چې مړي به را ژوندي کوي. نو دا ډېر سخت امتحان دی. اوس هم په دې باندې سرچ روان دی چې د روح سره څنګه تعلق د انسان یو ځای شي، بسته شي، متصل شي. د انسان تعلق څنګه د روح سره پیوسته دی، په دې باندې اوس کفار خواري کوي او محنت کوي چې دا معلومه کړي. نو دا ډېر سخت امتحان دی چې دجال به د خپلې خدایي کرشمې خلکو ته ښکاره کوي.